والا که د فیسبوک میسبوک دیسته که دا څه خبره ده بابا فیسبوک نه ده مونږ په کار پابجي د ټولې په خماړولې دي پبجي څه شي ده دا یو گیم ورته وایي په انټرنیټ باندې پلی کېږي بس د انټرنیټ خبرې مه راته کوه دا دروغ وایي دغه کار څنګه شو دا کشر لالا نه پوښتنه وکړه هر شی مانه بابا پوښتنه کوي ورک شه جګ شه کشر لالا نه پوښتنه وکړه تاوانس په دې فیسبوک کې لګي خوار نشي په دې کار سره دی والا که دغه کاروبار څنګه شو والا بابا خوندی نسته ولې خوندی نسته کرنتین خو زه هم پوهېږم چې کرنتین دی نو څنګه خوندی نسته کرنتین نه اوس خلک نو ضرورت نه لري څه وکړو بابا کاروبار ټول ولاړ نو دا مشر څه شی کوي د تا سره چې اوس پوښتنه ځینې کوم ما ته خبرې نه کوي بابا داسې پبجي گیم کوي دا له ما سره غږېږي نو زه څنګه پوښتنه ترېنه وکړم والا که دغه ورور دې پبجي باندې مخته شوی ده کوم پوډر موډر شروع نه کړي دا څه ډول د پبجي باندې مخته شوی ده پبجي څه شی ده پبجي پوډر نه دی بابا دا یو ډول گیم د داسې گیم ده چې ځوانان ټول تباه کړل پرېږده دغه ګیمونه او د فیسبوکونه مو راپور راته راکړه بابا کرنتین یو ده اول موږ ته دا مشکلات را پیدا شول او کوم پیسې مې چې په بانک کې درلودې هغه هم بندې دي او کوم کاروبار مې تر اوسه پورې روان و هغه هم بند شوی ده ځکه کرنتین نور څه وکړو بابا هم چې په کور شو نو تاسو هم داسې کارونه شروع کړل وینې هغه کوم په ګیم باندې څه وکړم بابا زه خو نشم کولی زه غوړه یم ما خبره څوک نه مني ځکه څه ووایم څوک مې خبر نه مني او دوی په بس د ډېرې خبرې مه کوئ ورکېږه مشر ته ډېر صلاحیت مه ورکوه دومره باور هم نه پې لرم خو مشر دی بس مشوره ورسره کومه ورکې که نو زه به اوس نور څه ووایم درته ښه دا راته ووایه چې دغه ګورئ دغه میلمانه ډېر مه راولئ لږ کنجوسي کوئ لږ شی کم راوړئ میلمنو ته ډېر په میلمنو باندې خرچې مه کوئ میلمانه مه را دعوتوئ ښه پوهېږئ چې کرنتین ده او بازارونه نشته دي بابا میلمه خو ور نسو بندولی د تا خو بابا غټ بزنس ده غټ کار لري اوس هرې ورځ اوس که کرنتین د خیره که پیسې مې بندې اوس څرنګه وکړو خو زه هم پوهېږم چې میلمه راغی په یوازې دې چې ته وکړې بنډۍ ورته کېږدې چرګ ورته پخې نو دا خو ظلم د کارونه نشته دي څرنګه وکړو بابا اوس دلته زویه بس داسې ده چې خدای دې په دې وخت کې میلمه نه راولي که میلمه راغی که نه په شرمونو شرمېدلي یاست بابا خدای مهربان ده څوک به نه راځي انشاءالله خدای ده خدای مهربان خدای پاک هم زموږ هغه نه وي لکه ته غونډۍ یې راغی په خدای راغی تو ورسه غږ ورته وکړه څوک دی تو ورسه سلام علیکم حاجي صاحب جوړ خیر ده الحمدلله شکر ده کاروبار ښه ده خیرت دې غواړم مهرباني کښېنه مننه خدای دې راوله ښه راغلاست څه حال دی حاجي صاحب ښه یې جوړ یې تازه یې په خیر طبیعتونه کور کې خیرات کاروبار ښه دی مننه خوشحالي مو غواړم اوفو دا له کومه راپېښ شو د موبایل ستا ده نه بابا دا ماته دا ایسته که د ما موبایل چارج نه لري خفه نه شي حاجي صاحب زه صحیح ده ورته کېږي دا څومره سپین سترګی ده هېڅ نزاکت نه لري ښه حاجي صاحب ښه یې نور خو شکر زویه ښه یم شکر الحمدلله تاسو ښه یاستئ کور کې خیرت دی الحمدلله شکر ده انډیواله لکه ډوډۍ یو څه خو راوړه وږی شوی یم ته اوس ده ته وګوره داسې میلمانه مره وچ شول بابا کور کې څه نسته زوی من کې ته غونډۍ خو ډېر سپین سترګې دی په خدای چې څنګه به کړو څنګه وایم که څه به راوړو اوس مجبور تو درېږې چې ما سره پیسې وي دا پیسې درته درکړم ښه 11 روپۍ هم صحیح ده دا واخله زر 20 زر لاړ شي 11 کیک راوړه 10 روپۍ کیک راوړه 10 روپۍ
زویا وای دا څومره کنجوسان دي مهرباني یا خدا دا څومره کنجوسان دي باندې والا لاشه لږ چا راوړه دا له کومه سور دې ته څه وګورو دا څه د ویسا او دا ګل محمد سټور نه ده د دې نه لکه تازه میوه راوړه او د بل دکان نه رانه وړه ګل محمد سټور هغه سره تازه وي بابا زویا میوه وای راوړه میوه ستا نشته میوه هم نشته خو ته ما وویلې چې پیسې نشته 100 روپۍ راکړه میوه راوړه زه ورشه ورته ووایه چې بیا موږ حاجي صاحب درته پیسې درکوي بیا ما پېژنې درته هې ودرېږه ویسا میوه زر راوړه خان یاره دا څومره وږی راغلی هو لکه چې د 2 ورځو نهار راغلی هلکه هغه حاجي صاحب څنګه دی اوس ښه دی طبیب سره شکر ده که ده انډیواله جګ سره یو دسمال راوړه ورشه دسمال ورته راوړه ورشه زر کوه هلکه ته اوس دته ګوره خدای خو مو دې زر ترې خلاص کړي زویا ته غونډې دې سپین سترګې دې نو سپین سترګې دې شي ځینه ناسته تاسو زمانه نه کمزوري تاسو زمانه خو ته هم داسې ګورې ښه سرخه ناسته نزاکت نه پېژني السلام علیکم وای دا وروره جوړې په خیر سکړې سهار د جوړې ملګري ښه دي بس وروره ښه ساعت هم تیار ده چېرته یې ته باڼه به جوړه کړو بس ښه ډېر ښه کاش کې وشو نیسي کنه زه خو دلته وروره د نوروز کاکا دوکره یم کور یې ودان او چې ورته وایي د اوس هم ډوډۍ میوه وخوړه او هغه وکړه راځه همدلته بېګا ته همدلته میله کوو دا وګوره نور هم راغواړې زه 2-3 نفره نور هم در سره راولم دا څه به غم واورېدو راځه والکه تاسو خو چې د بللې مې ته دا ټلیفون کېږده ته کېده هغه دی زویه هغه مونږ خو سرور خان بللي هم یاستو څنګه که وځو که نه ځو دی به مو ځان سره بوځو همالته به یې بوځو سرور خان مړی کړی د مکتب لاړو سهالته به مړی به مو خورو سهار به مو تېر نو هغه خو ویلې چې مړی نشته ده ویلې باغ کې لږ کار سره وکړئ په باغ کې هلته به لږ سره کینو دمه کار وکړي ښه خبره ده دا ښه خبره ده کار به وکړي ښه خبره ده چای مو څښل اوس خو د مړی مو خوړل کیکې مو خوړل نو
دی ولې کار وکړي وروره د شاهین خان دوکانه یو دانه د انارو جوس خو راوړه ته ودرېږه مونږ ځو هغه د دی هم بیا یې ورته دی بیلچې به بیا میلچې برابرې کوو کار به مو وکړي لږ به وزن به مو کم شي او په لاره کې به جسم واخلو او دا څه مشکل راته جوړ کړ د دې نه به اوس څنګه ځان خلاص کړم بس صحیح شو نوروز کاکا زه خو د صوبور ماما په شپخانه کې بستر د بیچاره ډېر زیات مریض دی زه خو د هغې پوښتنې ته ځم بښنه غواړم هلته به لاړ شو که نه لږ هلته به هم چکر ووهو خوراک وکړو کار وکړو نه اوس دپاره مې ډېر زیات کار ده بښنه غواړم خیر ده بیا به ګورو نه دې متلومه بس حاجي صاحب باندې سلامونه کوه وعلیکم السلام بالا دې سپارم ځي او زه د دروازې پورې سره مطلب مې مله سره والا که دا موبایل دې هم در واخله د سره پات شو د موبایل دې هم در واخله نه نه موږ سره ورسره مله سره خان به دې لیدلی وو هی زویه ښه شو چې لاړو هغه د چا خبره چې بالا وه برکت یې نه و په خدا که داسې سپین سترګې میلمه خو ما په ژوند کې کتلي دا وګوره که نه او د خوراک د برکتي ما موبایل بیچاره کړی پرېږده نور یې راوستل دا بیخي داسې خلکو نه لرې وګرځه انډیوالي ورسره ونه کړي هېڅ وخت انډیوالي ورسره ونه کړي چې بیا دې ورسره وګورم که نه هو نو داسې خلکو سره ډېر لرې وګرځه زه کوشش کوم خو چې رانولم خو راغی څه کوشش کوې نور یې راوستل نسیت دې کېنولو ښه شو چې لاړو ورګې که